افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی بریا د تاسو ټولو ته مبارک وي. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، هیله ده شپې ورځې به مو په خیر وي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله. افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته د 148 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې د پچې په ګټلو سره توپوهنه پیل کړه چې په ټولو 16 اورونو کې د 10 لوبغاړو په سوسیدو له سیالو لوبډلې لپاره 140 منډې ترلاسه کړې چې د افغان توپوهونکو له لوري حضرت زدي 26، کریم جنت 26، ګلبدین نایب 24، نجیب الله زدران بیا 20 منډې وکړې. د دوی له لوري کمی ویلنسن 23 منډې ورکړې، 3 وکټې ترلاسه کړې. کیرن فولاد 28 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. جیسن هولډر 23 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بالینګ سایډ کې تر ټولو ښه لوبه کریم جنت ترسره کړه چې کریم جنت په 4 اورونو کې 12 منډې ورکړې او 15 وکټې ترلاسه کړې چې تر ټولو بیس یا غوره بال په نننۍ لوبه کې او د کریم جنت د خپل کرکټ په تاریخ کتاب کې ثبت کړ. مجیب زدران 3 اورونه وکړل، 10 رنز او کومه وکټه ترلاسه نه کړه. نوین الحق 3 اورونو کې 19 نمبر ورکړل، 1 وکټه ترلاسه کړه. نبی 3 اورونو کې 13 منټې کومه وکټه ترلاسه نه کړه. رشید 4 اورونو کې 25 نمبر ورکړل او 1 وکټه ترلاسه کړه. همدارنګه ګلبدین په 3 اورونو کې 22 نمبر ورکړل او 1 وکټه ترلاسه کړه. د دوی له لوري کینګ چې دغه 12 منډې وکړې، لیوس 14 منډې وکړې، هټمایر 11 منډې وکړې، همدارنګه فولاد 2 منډې وکړې. همداسې د دوی لوبغاړو هم لوبه ترسره کړه چې دوی په ټاکل شوو 16 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوسیدو سره 106 منډې وکړې او په دې سره یې خپله د شلوریزو لوبو لړۍ کې دوهمه چې لومړی شلوریزه لوبه ویسټ انډیز ګټلې وه او په دوهمه شلوریزه کې افغان لوبډلې ته ماتې ومنله. نو د دې سره د شلوریزو لوبو سیریز 2 په 2 مساوي شو، یعنی یوه لوبه ویسټ انډیز وګټله، یوه لوبه افغانستان وګټله. په راتلونکي کې سبا نه بل سبا به د دې شلوریزې لوبې لړۍ یا سیریز وروستۍ پیلو به ترسره کیږي. په دې سره وګورو چې څوک دغه لوبه ګټي. تاسو ته ښې شیبې غواړم دوستانو، هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي. بیا هم په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه لویه بریا د تاسو ټولو ته مبارک وي. ښې شیبې ولرئ. د خدای په امان.